سلامونه نیکی هیلې قدرمنو لیدونکو تیمورشاه کمال یم شاعر او کتاب خپرونه ده لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پیاوړي لیکوال هر اتوار تاسو ته د یو لیکوال کتاب او کله کله دوه کتابونه معرفي کوي او پر هغه کتابو باندې موږ مختصره نظر اچوو او په تاسو یې پیژنو لکه څنګه چې موږ په تیرو خپرونو کې هم د لیکوال او د شاعر په هکله تاسو ته ویناګانې هم کړي او تاسو ته مو کتابونه هم معرفي کړي دي هم دغسې نن بیا موږ تاسو ته دوه کتابونه معرفي کوو چې د هغه لیکوال یو دی دغه کتاب د پښتونخوا سیلونه دا د سومر خاکسار صاحب لخوا چاپ سوي کتابونه دي په دغه کتاب کې د شاره کیسه یې نیولې تر خیبر پښتونخوا پورې تر کوټې پورې تر ژوبه تر لورلایي او تر چمنه پورې د سویلي پښتونخوا او د خیبر پښتونخوا ټول ښارونه قدم په قدم باندې را یوځای سوي دي دوی چې کم یون کړی دی دوی چې کم سفر کړی دی په دغه سفر کې یې ټول هغه حال را یوځای کړی دی چې ولیدونکو ته لوستونکو ته یې وړاندې کړي سومر خاکسار صاحب د خپل کتاب پیژندګلو داسې کوي ملګرو د کتاب نوم یې دی د پښتونخوا سیلونه لیکوال سومر خاکسار خپرونکی پښتو ادبي تړون ارنایي چاپکال 2023 چاپ شمیر 1500 کمپوزر حافظ رحمت نیازی صاحب او چاپځای کلات پریس کوټه ټایټل عبدالخالق اعزاز بیا 150 کالداري سومر خاکسار په دې خپل کتاب کې خپل سفري پیل د ارنایي څخه د شارګي څخه پیلوي د شارګي د بوهل ماندنه تر کوټې پورې او بیا د کوټې دورې او د کوټې شپې د کوټې د لیکوالو د شاعرانو سره ملاقاتونه د هغوی سره لیدنې د هغوی سره شپې او بیا داسې د خپلو بیلابیلو ملګرو سره چې په هغه کې ډاکټر اماني صاحب هم ملتیا کوي خیبر پښتونخوا ته تللي او په خیبر پښتونخوا کې د حمزه بابا زیارت ته ورغلي او بیا د هغه بعد د خاطر افریدي صاحب زیارت ته ورغلي او د خوشحال خان بابا زیارت ته ورغلي او داسې د رحمان بابا زیارت ته ورغلي خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ادبي تنظیمو او د شاعرانو سره ملاقاتونه کړي دي هغوی ورته مشاعرې او محفلونه جوړ کړي دي د هغوی سره یې بشپړه شپې کړي دي ملاقاتونه یې کړي دي مشاعرې یې کړي دي د هغوی ټول رویداد د هغوی ټول تفصیل یې په دې خپله سفرنامه کې را یوځای کړی دی او موږ ته یې ډالۍ کړی دی اوس پکار ده چې موږ دغه کتاب ولولو او د سویلي پښتونخوا او د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د بیلابیلو لیکوالو او شاعرانو سره چې دوی ملاقاتونه کړي دي ورسره ملاو سوي دي موږ هم د هغه ملاقاتو څخه ځانونه خبر کو او د هغه لیکوالو سره ځانونه معرفي کو د کومو لیکوالو سره چې سومر خاکسار او د ملګرو ملاقاتونه کړي دي نو زه د دغه سفرنامې په هکله پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب ته ورځم او د نظر ور باندې اخلم د په دې سفرنامه کې کوم زیار کښلی دی کوم خدمت یې کړی دی پر دې به پروفیسر فیض شهزاد صاحب خپل نظر وړاندې کړي ډېر مهرباني تیمورشاه کمال صاحب د سومر خاکسار کلم او
کتاب د کوششونه د صلاحیتونه د مینې د پښتو سره د قام سره د وطن سره دا د چا څخه پټ نه دي. ژوندی قلمکار دی او درنایي شاعري کې اوسېدونکی. دلته ډاکټر رحماني ذکر تا وکړي چې زموږ د دې سیمې یو ډېر ښه ګلوکار هم دی، ډېر ښه اواز هم کړی. الله پاک دې ژوندی لري. څه ناروغه و، اوس ډېر صحتمند دی. الله دې روغ لري. او د یونلیک ورته ووایو، سفرنامه ورته ووایو، رپورتاژ ورته ووایو، د ډایري ورته ووایو، خو اندرون د سفر رویداد ورته ووایو. هر نم چې ورکړې، یونلیک چې ورکړې، عمر سره ښایي. خو درګردو ښه خبره دا ده چې زه د ده یادداشتو ته حیران یم. د خپل یادداشت چې کوم دی نه په داسې زبردسته طریقه سره یو ځای کړي دي او خپل یادداشت بیان کړي دي، خپل ملاقاتونه بیان کړي دي. یعنې د ارنایي د شاعري ګسه در کوټې پولې بیا په کوټه کې چې د کوم مجلسونه دي، د کوم شخصیتونو ادبي شخصیتو سره ناسته دي یا علمي شخصیتو سره ناستې دي، د هغه یادونه، د هغوی کیسې، د هغو خبرې، د هغه منظرکشي په ډېر عجیب انداز کې کړې ده. هغه ډایلاګ و، هغه مکالمې چې کوم دي په ادبي ژبه یې ورکړې ده، ادبي ژبه یې ورکړې ده، بلکې ابتدا ژوندۍ ساه یې ورکړې ده. او بیا دا رنګه د کوټې څه د خیبر په لوري چې بیا هلته د ده په اعزاز کې د ده دپاره هغو چې کوم دی ادبي هغه نشستونه کړي دي، د هغو روداد ګرده کې بیان کړي دي، رپورټس یې ګرده کې بیان کړي دي او ګرد یې لیکلي. نو زه آفرین ورته وایم. او لیکوال باید چې دا ته راژوندی وي. کله دا عمر خاکسار چې دی نه په هر شعر باندې نظر دی، د نظر پر هر چا باندې نظر دی، پر هر ملاقات چې کوم دی هغه یې بیان کړي. د دې کتاب څخه موږ ته د علاقو سره د هغې علاقو ادبي شخصیتونه، علمي شخصیتونه او سیاسي شخصیتونه چې کوم دي هغه رامعلومیږي. او بیا د خپل تاثرات هم کې بیان کړي دي، تجزیه یې هم کړې ده، په زیر نظر یې ورته کتلي دي. د ښار د ټولنې کله اوس چې تا نمونه واخیستو، رحمان بابا، حمزه بابا، اپریدی صاحب او غني خان ده، اجمل خټک صاحب ده، دا ټول ځایو ته ورغلي دي. نو دا زه یو ګټور بولم، دا یو ډېر کامیاب کوشش یې بولم. او د ده دغه لیکنه او دا بیا پر یو ځای سره کېدل دا د داد وړ ده. او دا به د تاریخ یو حصه وي. دا د نن دپاره هم ضروري وو، د سبا دپاره هم ضروري دي. او را روان نسلونه چې کوم دي نه هغه به د دې څخه ډېر استفاده وکړي. نو زه خو موږ ته ستا په یاد شهزاد صاحب په تیرو خپرونو کې د ده پر شعري ټولګه هم بحث کړی وو او لیدونکو ته معرفي کړی وو د ده شعري ټولګه. او نن یې بیا د موږ سره یوه بله شعري ټولګه موجوده ده چې اوس به موږ ورباندې خبره کوو. نو بس ما دغه فاینل خبره، دغه اخري خبره مې دغه کوله چې ایز شاعر چې کوم دی سومر خاکسار چې دی نه هغه ډېر معرفي څوک دی، ډېر د نوم والا څوک، ډېر مینهناک انسان دی. زیارت هم په ده آباد دی، ارنایي هم په ده آباد ده، اوس په کوټه کې مې سته دی، د کوټې مې پلونه، یعنې ژوندی قلمکار دی. نو دغه یونلیک چې کوم دی د پښتونخوا سیلونه زما په نظر دا یو ډېر ښه کوشش دی او ډېر کامیابه کوشش دی. دا په پښتو ژبه، په پښتو ادب او په دغه علاقه باندې یو احسان وکړي. دا یادداشت چې کوم دي دا محفوظ وسولو، دغه ملاقاتونه چې کوم دي دا د تاریخ یو حصه سوله. نو زه یو بیا سومر خاکسار ته چې کوم دی په دغه کامیاب کوشش باندې دته مبارکي وایم. د خپل قدرمنو لیدونکو د پښتونخوا سیلونو سره د سومر خاکسار دغه ضخیم او خوندور کتاب ستا یادونه دي او زه یم. دغه شعري ټولګه ده. په دغه شعري ټولګه کې د خپل بې شمېره کلامونه را یو ځای کړي دي. دی په خپل یو شعر کې وایي زه خو په ډېر انتظار ستړی شوم. زه خو په ډېر انتظار ستړی شولم، ډېر انتظار ستړی شوم. ادې بابا به ماښام راسي که نه؟ هو ډېر الله ته یې ور بیا زه خو
په ډېر انتظار ستړی شوم ستړی سومه ستړی شوم ادې بابا به ماښام راسي که نه کنه. نو قدرمنو لیدونکو دغه کتاب ملک نعیم بازئی صاحب په مالی لګښت چاپ سوی دی او د دغه کتاب بشپړ پیژندګلو څه داسې ده. د کتاب نوم دی ستا یادونه دي او زه یم. شاعر سمر خاکسار، کلی وهاب تنګی شارګه. د پلار نوم سید محمد، چاپکال جنوري 2014. خپروندویه ادبي تړون ارنایی، چاپ شمیر 1500. کمپوزر حافظ رحمت نیازی صاحب او ترتیب و پروپریډر اعجاز مرستیال عصمت احساس. چاپځای کلات پریس کوټه. بیا 250 کالداري. د شاعر ناچاپه کتابونه د احساس وشکه، نعمتونه، رنگ او خیال شاعري. د دغه کتاب قدرمنو د ترلاسه کولو درکونه دي: غزنوي خپروندویه تخنیکي څانګه، کندهاري بازار کوټه. جان پبلیشرز شیرانی کتاب مارکیټ، عبدالستار روډ کوټه. یونیورسټي بک ایجنسی خیبر بازار پېښور. رحمان بابا ولسی کتابتون میا بړګلونه کوزدیر. بهارونه کتاب کور غریب آباد تهکال پېښور. او په دغه کتاب کې ملګرو بېشمیره نظمونه او غزلې سمر خاکسار را یوځای کړي دي. د ده پر کتاب باندې ارواښاد عمرګل اسکر صاحب، شفیق العالم مازوریار صاحب، ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب، وکیل خیالي، ډاکټر امانی، منګل سلاچي، مرتضی خان کاکړ. تر ټولو لومړی امت شریف، ورپسې نعت شریف او بیا ورپسې رنګارنګ شعرونه، غزلې او نظمونه شامل کړل سوي دي. زه اوس شهزاد صاحب ته د سمر خاکسار پر دویمه شعري ټولګه باندې د نظر وړاندې کولو یو جهان مننه تیمورشاه کمان صاحب. سمر خاکسار دی چې د شعري ټولګې نوم یې دی ستا یادونه دي او زه یم، او ډېر زورور نوم یې ورته ټاکلی دی نه. او څومره زخیم دی چې څومره زخیم دی د هغومره معنیخیزه شاعري کې ستا. اگر چې د علاقایي لهجه د خپل شعر زینت ګرځولې ده، ښکلا یې ګرځولې ده، خوبصورتي یې ګرځولې ده، لیکن دا یو مترقي او ترقي پسند سوچ لرونکی شاعر پر کتاب او په قلم مین، پر ادب مین، پر وطن مین، یعنی په لږ وخت کې د څو کتابو مصنف او دا د پښتو ادب سره، د پښتو قام سره، د پښتو ژبې سره د ده مینه ثابتوي. او زما یاد د ده سره ملاقات د ارنایي د لارې هم دی، په ادبي پروګرامو کې، په زیارت کې هم دی، په کوټه کې هم دی. لکه څنګه چې سمر خاکسار دی، د هغه رنګه دی یو مینهناک انسان دی، ښه انسان او ښه شاعر، د ښه خیال والا. په دې وجه چې د ده دغه شعري ټولګه دا زما په لاس کې ده چې په هغې کې اوس اکثره 2-3 چې کوم دي، کله عمرګل اسکر صاحب، شفیق العالم مازوریار صاحب، دا اوس دا د مړه دي، لیکن خپل نظر یې پر کړی دی. د دې سره د شاعري معلومیږي. زه دا وایم چې د تعارف په موږ کې یو تعارفي سلسله ده نه، ما چې کتابونه یادوو، جاج علم نه خو تنقیدي نظر هم نه پاخو. ستا ته زما دا خواست دی چې ته دا زما اورېدونکو ته چې کوم دی نه څو شعرونه کښېږده. سمر خاکسار صاحب وایي که خلاف سي ټول وګړي حوصله به ساتي. که د خلاف سي ټول وګړي حوصله به ساتي. ژوند کې راځي کوزي او لوړي،
حوصله به ساتي مخامخ وایي درته جار پسې شا کړي دي غیبت مخامخ وایي درته جار مخامخ وایي درته جار پسې شا کړي دي غیبت شته په ارګوند کې داسې غړي حوصله به ساتې ډېر الله ډېر څومره د همت او د حوصلې یوازې ته نه یې چې ژاړې فریادونه کوې یوازې ته نه یې چې ژاړې یوازې ته نه یې چې ژاړې فریادونه کوې تر تا لا نور شته ستړي ستړي حوصله به ساتې نم څومر خاکساره تسې ورکولی جواب منم څومر خاکساره تسې ورکولی جواب پر پښو دي تاو دي د وخت پړي حوصله به ساتې ډېر الله ګوره څومره که د خلاف سي ټول وګړي حوصله به ساتې ژوند کې راځي کوزي او لوړي یعنی حوصله به ساتې په ژوند یې څومره ژور نظر دی او څومره حوصله چاته ورکوي څومره مینه چاته ورکوي او د حوصلو ډکه شاعري ده او ډېر ښه پیغام دی ته کوشش وکړه که یو بل دغه طرز خوندول شعر را په یو بل کلام کې قدرمنو لیدونکو څومر خاکسار وایي خوښ یم تر دې لا در په در می که ځان سره جانانه بس نوکر می که واه ته دا بیا ووایه ډېر ښه خوښ یم تر دې لا در په در می که ځان سره جانانه بس نوکر می که دا ارمان لرم ښکلې اشنا راته دا ارمان لرم ښکلې اشنا راته وخانده یو ځل بیا مرور می که او راسه کړه پوره می د مودو ارمان راسه کړه پوره می د مودو ارمان موړ په دیدن تنن مازدیګر می کړه ډېر ښه او نوم به د تیارې پر ما تر کومه وي نوم به د تیارې پر ما تر کومه وي شپه یمه څښتنه روڼ سهار می کړه واه ډېر الله که لږ کورونه لوټي سوي وو ډېر که لږ کورونه لوټي سوي وو څه په حال خبر د خړ خیبر می کړه او زه څومر خاکسار درنه دا سوال کوم روغ را له زړګۍ پر هر می کړه ګوره ما په ابتدا کې وویلې چې دا قلمکار دی شاعر دی څومر خاکسار دی مترقي څوک دی د علم څخه خبر څوک دی د کتاب سره تړلی سړی دی په وطن چې کوم دی نه دردمند دی په ولس دردمند دی د یو تحریک سره تړلی وابسته خاکسار دی پر قام پر وطن په ژبه نه صرف دا چې مین بلکې په هر څه خبر زړه لري دا خبر زړه چې دی دا د شعر اثر دی او دا اثر چې کوم دی دا د نظر دی او هر نظر چې کوم دی ماته چې کوم دی هغه معتبر هم دی زه خو دادونه ورکومه مینه هم ورکومه او ستاینې هم کومه ستا شاعري چې کومه ده نه هغه رواني هم لري موسیقیت هم لري مفهوم هم لري معنا هم لري ته یو بله غزل وګوره نن به زه درته ایثار سم په ګودر راځې که نه نن به زه درته ایثار سم په ګودر راځې که نه و زما د زړه قراره مازدیګر راځې که نه ډېر څومره ښه موسیقیت لري نن به زه درته ایثار سم په ګودر راځې که نه و زما د زړه قراره مازدیګر راځې که نه ستا راتله مې ځکه خوښ دي رقیبان بسي ستي واه ستا راتله مې ځکه خوښ دي رقیبان بسي ستي زما جونګړې ته جانانه په اختر راځې که ډېر الله او اختر کوم دا دی ستا غلام یم ستا نوکر یم ته مې پیر زه دې مرید یم واه ستا غلام یم ستا نوکر یم ته مې پیر زه دې مرید یم سپېرې خاورې یم زه دا ستا د در راځې که نه ډېر الله ډېر ته مې درد ته مې درمان یې وامې وره پر یاد د زړه واه ته مې درد ته مې درمان یې وامې وره پر یاد د زړه ټول بدن مې دی پر هر راځې که نه ډېر الله ستا له غمه سودایي یم په والله څومر خاکسار
ستا لغمه سودایي یم په والله سومر خاکسار تورې خاورې بادومه پر خپل سر راځې که نه یار هر شی چې دوی رواني هم لري عام فهم هم دی آسان هم دی ولسی ژبه هم ده موسیقیت هم لري شعر هم خوند لري په شعر کې د خاکساري د جرأت د اظهاریت چې کوم دی هغه د معنا وړ دی ما درته وویلې دا تراز شاعران چې کوم دي هغه خو د قام سترګې وي پر ټولنې نظر وي بیا ارنایي ما لیدلې ده ارنایي لذت تللی یم په د داسې سیمې څخه داسې ژوندی نظر راوتل او داسې ځان ثابتول دا چې کوم دی دا د داد وړ دی نه نو زما د غونډې خبره ده کمال صاحب شیخ سومر خاکسار د خدای ژوندی لري چې پښتو ادب ته پښتو ژبې ته دغه تراز خدمت وکړي او دغه تراز اشعار او دا تراز سفرنامې او دا قلم چې کوم دی دا کام دا ژبې ته لکه وقف کړی چې دی نه ځان نیم ورته وقف کړی دی نه نو زه آفرین هم ورته وایم شاباس هم ورته وایم الله دې ژوندی راته لري نو اخرنی کلام به وړاندې کو لیدونکو ته د سومر خاکسار په یو بله غزل کې وایي د ګل ګلاب په شان رنګینه سبا ځم در څخه د ګل ګلاب په شان رنګینه سبا ځم در څخه نن راته وګوره په مینه سبا ځم در څخه ډېر او سبا خو ځمه په دې کلي کې مې څوک نه پرېږدي سبا خو ځمه په دې کلي کې مې څوک نه پرېږدي په رب دې سپارم نازنینه سبا ځم در څخه ډېر نن لا منت درته کوم راته چشمان واړوه نن لا منت درته کوم راته چشمان واړوه ای د مهتاب په شان سپینه سبا ځم در څخه راته ویلي دي ریبار چې له دې کلي به ځې ځکه مې وچه د تن وینه سبا ځم در څخه سومر خاکسار وایي زړګی به دلته تا ته پرېږدم سومر خاکسار وایي زړګی به دلته تا ته پرېږدم غواړې نور څه له ما مسکینه سبا ځم در څخه قدرمنو لیدونکو سومر خاکسار خوندور لیکوال خوندور شاعر ستا یادونه دي او زه یم په دې کتاب کې د ډېر خوندور کلامونه دي تاسو ته مو یې درکونه وړاندې کړل له تاسو هیله کوو چې دغه کتاب ترلاسه کړئ ویلولئ او د سومر خاکسار له شاعرۍ څخه خوند واخلئ قدرمنو لیدونکو زموږ دغه ادبي خپرونې شاعر او کتاب به تاسو پر ستړي پښتون باندې کتلی سئ او پر روڼ سهار باندې او زما شخصي پیج کرتو باندې تاسو دغه خپرونې کتلی سئ د عبدالمالک کلمیار پر آی ډي باندې دا ټولې خپرونې او د پیاوړي لیکوال بېلابېلې خپرونې زما پر یوټیوب باندې هم تاسو بېلابېلې ادبي خپرونې کتلی سئ نو کله زما یوټیوب تم سر وښکاره کوئ زما د یوټیوب درک دی تیمورشاه کمال تر بل اتواره زه تیمورشاه کمال او زما خوږ ملګری پروفیسر فیض شهزاد صاحب عبدالمالک کلمیار صاحب طاهر لیوال صاحب ستړي پښتون پیج چلوونکی د تاسو څخه هیله لرو ملګرو چې زموږ دغه ادبي خپرونې مخته شیروئ د موږ سره په دې ادبي چوپړ کې برخه اخلئ نو دا به ستاسو د خپل قام د خپلې ژبې او خپل وطن سره مینه وي ستاسو یو جهان مننه